سلامونه او نیکی هیلې د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې په تیرو کې د بنګړیواله ناول 14مه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 14مې او وروستۍ برخې ته هرکلی کوم. هیله ده چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې سړیا ډیر پساتی هم دې میړنی وخوړ او هم دې د هغه مور د تا سره خو یو الله پوهیږي او بس. سلام خان دا ښه وګڼله چې د جمعې تر ورځې پورې ځان په کور کې پټ کړي او د جمعې په ورځ به د پېښور په لور وخوځېږي. دا چې وروسته څه پېښېږي په دې برخه کې سره اورو. خوشحاله ماښام وه. د فراناس په کور کې په سیډي ټیپ کې په لوړ اواز د خیال محمد د زوی وصال په اواز سندره غږېده. نکریزې ګډېدې، سنګار د جوړېدو، سلګۍ مې اورېدې، اوربل د خوځېدو. د جنکیو شور ماشور د ملغلرې ترور یورم له خپلو لورانو سره راغلې وه، خو هغې رڼا په ماشومتوب کې لیدلې وه. اوس چې ترې ښکلې پیغله جوړه شوې وه نه یې پېژنده او فرانازم له هغې او د نورو بلاکوالاو ته یې پټه کړې وه. ټولو ته یې ویلي و چې دا د امرخیل وړه خور ده، ولې چې د امرخیل د کورنۍ او خپلوانو نه یو قسم په کابل کې اوس مهال ژوند نه کوه. خو د فراناز مور او خویندې په موضوع باندې خبرې وې. هغوی هم د فراناز په دې راز پرده اچولې وه. په کور کې خوشحالۍ وې، شور ماشور وه. رڼا د فراناز له خویندو سره څو شېبې مخکې له آرایشګانه راغلې وه. رڼا سندوري رنګې جامې چې ورباندې د مریو او مرمرو کار شوی و اغوستې وې. دا رنګ جامو رڼا ته نور هم ښکلا ور په برخه کړې وه. میړني رڼا ته ویلي و چې نن به خامخا د نکریزو پروګرام ته ځان را رسوي، خو اوس د ماښام 8 بجې وې. له میړني نه کوم خبره من نه وه. پیغلو نجونو او ښځو وار په وار له فراناز نه پوښتنې کولې چې شاوو نه دی راغلی، خو هغې ټولو ته په همدې واواز وویل چې را به شي، الله دې خیر کړي، لاره اوږده ده. د میړني د کورنۍ په اړه هم په محفل کې راغونډو شوو میلمنو پوښتنې کولې، خو د فراناز مور ټولو ته ویلي و چې د هلک کورنۍ په امریکې کې ده. د رڼا اوس مهال ځان ته پام هم نه وه. هغې سره د میړني غم وه، که را نه شي دا به څه کوي. په زړه کې ډول ډول فیصلې کولې. فراناز هم شیبه په شیبه وارخطا کېده. ځان سره یې سوچ کاوه که را نه شي دا لوی شرم به چیرې وړي. سبا ته هم خلک د واده لپاره هوټل ته راغوښتي. وار په وار به د امرخیل خبره ور په زړه شوه چې ورته ویلې یې وه له تادی نه کار مه اخلی، پرېږدئ چې هلک راشي. خو دې او رڼا ورسره نه وه منلې. رڼا ژړغونې د فراناز د خوب خونې په بالکن کې ولاړه وه او د میړني لارې څارله. لاندې د بلاک لاندې د وریجو او د نورو سالندونو دیګونه بار وه. امرخیل هم د اشپز خواته ولاړ وه. رڼا خپلې ګوتې شمېرلې. ځان سره یې ویل که په 10 بجو را روان شوی وي نو په 11 به تورخم ته را رسېږي او بیا په 1 بجه ننګرهار ته، او له ننګرهار نه تر کابله 15 ساعته مزل یې وبوله. باید هغه په 6 بجو را رسېدلی وای. اوس خو دا د ګړۍ په 8 بجو ولاړه ده. رڼا په خپله بېوسۍ ژړل چې په دهلیز کې شور ماشور شو. فراناز له پخلنځي نه رامنډه کړه، په دې سوچ کې نه چې کوم ماشوم خوږ شو. ناڅاپه یې په میړني سترګې ولګېدې چې په دوړو خړ پړ بای کې په اوږه ولاړ وه. امرخیل او فراناز خویندو پرې ګلان پاشل. فراناز له خوشحالۍ نه د رڼا په لوري منډه کړه. ورته یې وویل رڼا سترګې دې روښانه، میړنی راغی. نه بابا درواغ وایي، راشه ویې ګوره. رڼا نه هیره وه چې هغه اوس ناوې ده او په واده ټول راټول شوي خلک د هغې ننداره کوي. دهلیز په لورې په داسې حال کې چې د ګلانو د ګېډۍ په ځای بنګړیواله په غېږ کې نیولې وه منډه کړه. په دهلیز کې میړنی چې د نجونو او ښځو په منځ کې راګیر وه. په رڼا یې چې سترګې ولګېدې نو چپ په خوله پاتې شو. سلام کول هم ورڅخه پاتې شو. رڼا ورته وځلېده. یوازې دومره یې بې اختیاره وویل ګرانې څنګه یې؟
د میړني په پوښتنې د پیغلو نجونو د خنداګانو شور د اپارتمان په ټولو کوټو کې راونڅېده. رڼا مو وشرمېده. هغه ته یې ځواب ورنه کړ. د بنګړیوالې سره بیرته د فراناز د خوب خونې په لوري منډه کړه. د فراناز د خوب په پالنګ باندې رڼا په لاس او پښو باندې جونو د ناویتوب د نکریزو ګلان او ښکلي نقشونه اچولې وه. میړنی یې خواته ناست وه. فراناز د کوټې دروازه له شانه بنده کړې وه تر څو دوی دواړه په آرام سره خوب وکړي. ولې چې سبا ته د واده پروګرام په هوټل کې وه او میړنی نن ماښام ستړی او ستومانه له سفر نه راغلی وه. رڼا له میړني نه ګیلمنه وه چې ولې نن دومره ځنډ کړی وه او د نکریزو ماښام یې پرې غمجن تیر کړ. میړني ورته ټوله د ستومانۍ کیسه تیره کړې وه. ورته یې وویل چې تر غرمې پورې جامې لا جوړې نه وې او په دې دوران کې مې راډیو ته هم خپل راپور ورکړ. رڼا ورته خندل چې په داسې ورځ کې هم دنه راډیو هیره نه ده. خو هغه ورته وویل چې تا نه بنګړیواله نه ده پاتې، ما نه هم راډیو. میړنی ډېر ستړی و. د خپلې ستومانتیا د لرې کولو لپاره یې د رڼا په څنګل باندې سر کېښود او دواړو اراده وکړه چې نور خوب وکړي. په دې وخت کې د نجونو لخوا شیبه شیبه دروازه ډبېده او دوی دواړه یې کرار ارام ته نه پرېښودل. د فراناز خویندو هم دا ویل چې میړنیه راووځه، نن شپه رڼا تا ته نه درکوو، هغه زموږ میلمنه ده، بیا یې سبا ته در خپلوه. میړني له رڼا غېږه راچاپېره کړه او خپل غوږونه یې کاڼه واچول. رڼا ته یې هم وویل چې که خوندوره شپه غواړې نو دا یو غوږ د بالښت کا او بل بړستن. سهار د سباناري په وخت کې میړني امرخیل ته سره د مصرفونو حساب وکړ. هغه ته یې پوره پیسې ورکړې او له مصرف نه یو څه زیاتې نورې هم ورکړې. امرخیل د ماښام واده لپاره 1.5 نفره په خپل زړه راغوښتې وه او د 1.5 نفرو ډوډۍ پیسې هوټلوالا ته ورکړې وې. میړني په دې وخت کې له امرخیل نه موبایل واخیست. ویې غوښتل چې یوازې هدایت ته بلنه ورکړي. هغه ته یې زنګ وواهه. هغه لا په کور کې وه. د خپل د واده زیری یې پرې وکړ او ورته یې وویل چې خفه کېږي دې نه او بل چاته دې نه وایي او له خپلې مېرمنې سره د ماښام واده ته راشي. پلمه یې ورته وکړه چې د کار د رسولو لپاره وخت ورسره نشته. هدایت هم ورته وویل چې ډاډه دې اوسي، دی ماښام ووایي که غواړي همدا اوس د کارونو د سنبالولو لپاره هم حاضر دی. میړني له چای وروسته یوه منډه د زرګر د دکان په لوري هم وکړه، ولې چې ماښام د رڼا لاسونه او غاړه ورته تش وبرېښېدل. دواړه لاسونو ته یې بنګړي او د غاړې لپاره یې خامېل هم راوړ. ماسپښین مهال یې خپله د واده د ریشي واغوسته. امرخیل هم موټر ګلپوش کړی و، تر بلاک لاندې ولاړ و. میړنی له امرخیل او فراناز سره په موټر کې سپور شو. امرخیل او فراناز له خپلې مور او ورېندارې سره په هوټل کې د میلمنو د پذیرایۍ لپاره وختي راغلل او میړنی رایشګاه ته په رڼا پسې لاړ چې هغه د فراناز له خویندو سره ورته منتظره وه. تېر مازدیګر و چې میړنی او رڼا په ګلپوشه سپینه کرولا کې هوټل ته راغلل. هوټل ته په ننوتو د میړني سترګې د هوټل په سالون کې په شاعرانو او لیکوالانو او سندرغاړو ولګېدې. ترکه او هدایت هم د ګلو له ګېډیو سره د امرخیل خواته د میلمنو د پذیرایۍ لپاره ولاړه وه. کله چې د رڼا په هدایت سترګې ولګېدې نو مسکی شوه، خو له شرم نه یې خپله مسکا ژر تر ژره کنټرول کړه. امرخیل د واده لپاره 1.5 نفره راغوښتې وه، خو هدایت او ترکې د نر زامنو کله چې خبر شول چې د رڼا او میړني واده په فروشګاه هوټل کې دی نو تر 1 بجې پورې د کابل په ښار کې چې په نوم شاعر او لیکوال اوسېده او په نوم سندرغاړی و هغه یې ټول راغوښتي وه. د رڼا او میړني سره هم هسې ټولو ادبوالو مینه درلوده. هدایت ټولو شاعرانو لیکوالانو ته ویلي و چې د کارت ورکولو لپاره میړني خوارکي وخت نه درلود. ولې تاسو ته خو معلومه ده چې هغه خوارکۍ شپه ورځ په راپورونو پسې ورک وي. نو د هوټل د دروازې په خوله کې به زه او ترکې تاسو ته ولاړ یو، بس ډاډه را درومئ. میړني لا رڼا تر ناوې سالون پورې نه ورسولې چې د هوټل د ډوډۍ د برابرولو موظف سړی تر څنګ راغی او هغه یې ګوښې ته کړ. په دې وخت کې د هدایت او ترکې پوره میړني او هغه سړي ته پام وه. نو هدایت ترکې ته سترګه ووهله او میدان ته سره ورګډ شول. داسې نڅا یې کوله ته به وایې چې د پلار په واده کې سره ګډېږي. د هوټل موظف سړي میړني ته وویل چې تا خو د 1.5 کسانو د ډوډۍ پیسې راکړي، نو اوس خو میلمانه دې تر 300 نه هم زیات دي.
دا کار هدایت او ترکی د میړني د شرمولو لپاره کړی و. میړنی د سړي سره د امرخیل خواته ورغی. میړني امرخیل په پیسو پسې ولېږه تر څو له کوره پیسې راوړي او د هوټل موظف سړي باندې په ډېرو زرو زاریو ومنله چې 200 نورو میلمنو ته هم ډوډۍ را تیاره کړي. د هدایت میرمن تل عادت درلود چې هر واده ته به تله نو خامخا به یو ځله رایشګاه ته هم تله. که دا موقع به ورته برابره نه شوه، که د ورور واده به یې هم و، نه به تله. هغه له رنګه سکڼه وه. دا جالبه وه چې هغه نن پرته د رایشګاه له سینګاره په معمولي میکاپ کې په دې محفل کې لیدل کېده. هدایت له ترکي سره میز په میز ګرځېده او د میلمنو پالنه یې په خپل سر کاوه. خو خدای له میړني سره مل و چې هیڅ پام یې نه و چې د رڼا د کورنۍ د غړو پوښتنه وکړي او یا د میړني د کورنۍ د غړو داسې ښکارېده چې ښه زور یې ورکړی و. د رڼا خواته ورغی. هغه د ناوې په سالون کې ناسته وه. نجونې او ښځې ترې راچاپېرې وې، خو بیا هم هدایت ونه شرمېده. سیده ورننوت. رڼا یې په لیدلو د احترام په خاطر ورته ودرېده او په لاس یې ورسره روغبړ وکړ. هدایت ورته په خندا وویل: ځوانې مرګې، مړه نشې، سمه د اسمان شهزادګۍ ښکارې. زه خبر وم چې دا میړنی خوارکی به په بلا ګرفتاروي. که دې ته ته بلا وایې نو تا خو لا پخوا ځان په بلا ګرفتار کړی دی. دا ښځې خو تورې بلاوې وي. رڼا ورته خندل او څه یې نه ویل. ولې د هدایت خوله ټولو ته معلومه وه چې چندان په واک کې نه وه. د رڼا له خوا نه راغی او ترکي سره ودرېده. وروسته یې ورته وویل: راځه چې دا بل د هغه زوی هم په خوشحالۍ کې راګډ کړو. موبایل یې له جیب نه راوویست او پلټونکي ته یې زنګ وواهه. له څو متواترو زنګونو نه وروسته هغه موبایل اوچت کړ. د هوټل د سالون د شور نه پلټونکی پوه شو چې هدایت په کوم واده کې دی. له ستړي مشي نه وروسته هدایت پرې د رڼا د واده زیری وکړ او ورزیاته یې کړه. بچو، همدا اوس په میدان کې ګډېدم. ما ویل چې تا هم را سره په دې خوشحالۍ کې را شریک کړم. زه پوهېدم چې یو ورځ به هم داسې غږ را باندې کوې. خوله دې چیرې په ژوند کې په سمو خبرو نه ده خلاصه شوې. تل چټیات وایي او د غم زیري راوړې. دا واده دې تا ته مبارک شي. ته پکې ګډېږه. زه دومره وزګار نه یم نه چې په کلمو دې سم درد دی. خیر، ته به تشناب ته لاړ شې. دومره مې درته ویل چې نور دې زړه ټول کړه او ستا د پلټنې موقع نوره ختمه شوه. خو ترکي مې تر څنګ ولاړ دی. هغه وایي چې خپله دنده دې سمه نه ده ترسره کړې. واده ګرم روان و. د شپې په 11 بجو میلمنو ته ډوډۍ ورکړل شوه. د میړني خدای پرده وکړه که نه نو ترکي او هدایت په شرمونو شرمولی و. د شپې په 12 بجو میړني رڼا تر لاسه نیولې په ښکلې ګلپوشه کورولا کې تر څنګ کېنوله. په دې وخت کې ترکي او هدایت په ډېرې مایوسۍ او حسرت سره د لاس په ښورولو د هغوی موټر بدرګه کوه. فراناز د میلمنو کوټې ته د سباناري چای او په غوریو کې پخې تودې پراټې یوړلې. میلمنې هم په مزه د دسترخوان خواته رانږدې شوې. د فراناز مور له فراناز نه د رڼا پوښتنه وکړه چې چای ور وړی دی او که نه. فراناز ورته وویل چې لا نیمه ګنټه کېږي چې سباناری مې ور وړی. فراناز د میلمنو له چای ورکولو څخه وزګاره شوه. هغه د رڼا میړني کوټې ته ورغله. دروازه یې ور وډبوله. که څه هم دروازه یوازې پورې وه، بنده نه وه، خو بیا هم میړنی ورته مخې ته راغی او فراناز یې دننه ور وبلله. رڼا نن سهار بل شان ځلېده. هغه ښکلې وه، خو نن سهار یې ښکلا یو په دوه شوې وه. د رڼا په سترګو کې حیات لره تله. فراناز هم پرې پوه شوه. میړني له فراناز نه د امرخیل تپوس وکړ. هغې ورته ویل چې له میلمنو سره ناست دی. میړني په فراناز باندې امرخیل راوغوښت. امرخیل د رڼا د نکاح پلار هم جوړ شوی و. میړني ورڅخه مننه وکړه. وروسته یې ورڅخه اجازه وغوښته چې نور ورته رخصت ورکړي. امرخیل ورته ټینګ و چې څو شپې د رڼا سره پاتې شي، خو میړني خپله وظیفه پلمه کړه. هغه اوس پوهېده که نن ماښام یې دلته تیر کړی نو د هدایت او ترکي په کومه بله ډرامه کې راګیرېږي. نو ښه به دا وي چې پښې ژر تر ژره له کابله وباسي. فراناز هم د رڼا په تلو خفه شوه، خو اوس خوشحاله په دې و چې هغه اوس یوازې نه بلکې د خپل د سر له سیوري سره د یو خوشحاله راتلونکي په لوري روانه وه. میړني د لومړي ځل لپاره رڼا ته وویل: جنۍ،
پاڅه کالي دې راغونډ کړه چې نور له خیره سره کور ته ځو. د مېړني دا خبره دومره په رڼا ښه ولګېده چې له خوشحالۍ نه یې په سترګو کې اوښکې راغلې. د رڼا په لیدو فراناس ته هم ژړا ورغله. دواړه د کوټې په منځ کې د امرخیل او مېړني په مخ کې غاړه غړۍ شوې. رڼا دومره ژړېده چې اندازه یې نه وه. د جلال آباد تر اډې پورې ټیکسي امرخیل ورته راوړی و. کله چې رڼا په موټر کې کېناسته، امرخیل د یو مشر ورور او پلار په شان د مېړني په اوږه لاس کېښود او هغه ته یې وویل چې رڼا مې په تا او الله سپارلې، پام به ډېر ورباندې کوې. که څه مسله د جمال او یا د بیبي لخوا درته جوړېده، صرف ما ته ټلیفون وکړه، زه در سره ولاړ یم. وروسته مېړنی هم په موټر کې کېناست. موټر روان شو. لا پناه شوی نه و چې رڼا تر شا فراناس ته کتل. ویې لیدل چې امرخیل ورته د درېدو اشاره کوي. موټروان موټر بیرته په شا راوست. ویې لیدل چې د فراناس خور د بلاک له دهلیز نه راووته او بنګړیواله یې په غېږ کې راوړه. دوی ټول په خندا شول. هغې رڼا ته په خندا وویل اوس دې مېړنی ترلاسه کړ، دا وړه خور دې درنه پاتې شوه. رڼا ژر بنګړیواله واخیسته او په غېږ کې ټینګ ونیوله. لاډې نه تر تورخم پورې مېړني یوه نوې کرولا دربس ونیوله. موټر چې له مایپر نه کوزېده، رڼا چې د موټر د شا په سیټ کې د مېړني په څنګ کې ناسته وه، دا سندره یې زمزمه کړه. او په مایپر مې اړوینه، یار مې ننګرهاری دی مورې ما درنه وړینه. مېړني هغه نور هم ځان ته جوخته کړه او ورته یې وویل که نانی خبر شو نو سم به یې زړه خفه شي. رڼا ورته په ځواب کې وویل غم مه کوه، بنګړیواله دې ژوندی وي، دا به ور واده کړمه، لرې کېږي نه، ستا به عجبه شي. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو د بنګړیواله ناول 14مه او وروستۍ برخه مو هم همدومره وه. د دې برخې په اورېدو سره زموږ دا ناول هم پای ته ورسېد. ستاسې له ملتیا ډېره زیاته مننه چې له پایله تر پایه را سره وای. تر یو ځل بیا چې زه واحد الله امان له یوه نوي ناول سره ستاسې درنه چوپړه ته راځم، تر هغه مو په لوی او مهربانه څښتن تعالی سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او بریالي واوسئ. د خدای په امان.